السلام علیکم۔ جنڈولا میں آئی ڈی پیز کے دھرنے کا آج چوتھا روز ہے اور چوتھے روز پر انہوں نے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اور آج جنڈولا میں جو ٹانگ کے ضلع مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر جناب داور کنڈی صاحب بھی دھرنے کے منتظمین کے ساتھ شرکت فرما ہے، جو آنے والی ویڈیو میں آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ زمرا وجخپل پروگرام آغاز کرو اگر دی سائل سے پیو شیر سرا وچی کویڈون ما بنی والا وی ترگوتا کویڈون ما بنی والا وی ترگوتا سترگورو تا چالاس وروانا ندا گران عزیزانو جناب داور صاحب 2009 آپریشن رائے نجات مشتبہ ولی خان یا وقول رایات سی چکلا روسیا پا افغانستان ارغل وکو نو بیا بابا خلقو تو ہوئی چھے خلقو جو دو آتیان لوگا دا سلو چتاشی دے شہور جیسا اقوالا پتوگا جو دو آتیان ہو ترکشول آنے رائستو کنڈی صاحب تغور کو بولنا مرگرو غنور تولیارستو چیف آف کنڈی ملک امن اللہ منو کنڈی زوئی صاحب تیمینے جناب داور کنڈی صاحب چیو جرات من دلیرانا مقام لری میں مجھے ٹوڑ کام لگنا ہی دا چمدے بجے مجھے دا پریاد ملاتار ہے اعلان ہوکی اور سرا مشرا بجے ہر قسم رستی اعلان ہوکی یہ مجھے ٹوڑ کام دا ہی لگنا جناب کنڈی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما دوستانو مشرانو تاسو ټولو دوستانو دا چکم کمیٹی تاسو دا متاثرین جنڈولا متاثرین کمیٹی یہ دو شکریہ دا کون چھے تاسو مجھتا عزت خرا کرے مجھ رات لگ چھے دا مجھ فرض بلز دا خپل پارٹی چکم مجھ جنڈولے مسلم لیگ نون پارٹی دا پرویز خان دو دی میر بادشاہ دا ارسلہ خان دو دی دا نور ملگری دی دور نمونہ بما گیدیسی دا نپاتا سی کو خبقی جتنا دو شکریہ ہاں دا کا چھے دلتا دو یو شعور لدی او دا چھے زنجن راگلیں دا دو پا دعوت راگلیں چھے دو مجھتو ہوئے یہ مجھ پارٹی والو چھے دلتا متاثرین کیمپ دا یہ مجھ ضلع ٹانگ مسلم لیگ نون ملگری دی دا ٹول مجھ راگلی تاستا میر بادشاہ دو پرویز خان دو ارسلہ خان دو ٹول مجھ تاسو غم چی تاسو سر شریک دوما خبر دادا چی زی تک تاکی دا ٹانگ یہ اس جنڈولا ہم ضلع نو یو شینا زخبر اپریشن رائے نجات حالات ما قتلی دی اغین آون چی چور اپریشن شوی دی حالات ما قتلی دی اغین علاوہ چی دا چورا کورونا مسمار سوی دی کاروبارونا خراب سوی دی دا جنڈولے تبا مجراتلو دا بازارونا باباد دا زاڑا بازارونا باباد دا خلق با خوشالو کاروبار با چلے جائے موش زنی ودن تبا چکل ترات تو بیا دا سی وقت را لے چی چرنگ دا مجھ بلگری بیانو کرے چی دا یو شاندہ تاریخ دا سال 1980-90 یہ دو ہاتھیانو جنگ چی دا مجھ ملک تباس دا مجھ ایریا تباس دا مجھ فاٹا تباس دا مجھ ایفارٹو تباس بولے چی دنگ چی دا سی خلق پورامن خلق سرزی اس ساوت وزیرستان والو تا ہر شہر ملاو مجھ تاسو سر پدی اتفاق کرو چی دا مکمل زیادہ دا چی جنڈولے متاثرین تا ترگو سپورے پیسے ندی ملاو خبریں نہ آئی زتا سٹول مشرانو دا قوم تا خراج تحسین پیش کو چی طریقہ کار بالکل دا گدا مجھ سیاسی خلق مجھ با سیاسی طور واندے انشاءاللہ جانی طور مالی طور تاسو سرف سنگ پسنگ بنا اسلام آباد وایو پشاور وایو لاہور وایو کراچی وایو دیرار ٹانگ ہر چیرے بدا سر 24 گھنٹے مدسر مدانرہ تاسو بفقتے مجھ بدر پسی ولی چا متاثرین تاسے ہو کسونا تاسو خبر ہو تاسو بخبر کو مجھ بدسر سٹینڈ اپ اسٹائے مجھ با مائک تکنے والے جالے تاسرے وکو حکومت وفاقی صوبائی ڈی سی کمشنر ٹول ہوتا زمتال وکو
چې څنګه ساوث وزیرستان متاثرین ته بر وقت او په عزت پیسې ملاوي دي. زه دا وایم چې دو جنډولا متاثرین ته د فیل فور مکانات یا پمپو یا دکانو معاوضه ملاوي شي او دا چې کم دکانونه مسمار شوي او د حکومت نور دکانونه جوړي عادي فیل فور جوړ کی او چې څنګه په شناختی کارت باندې ساوث والو ته ملاوي دي دغه څه په شناختی کارت باندې جنډولا متاثرین ته ملاوي. موږ ان شاء الله نن تر راغلیو تاسو چې ډېرې تراجو تاسو ټانک تراجو موږ به ان شاء الله شانه بشانه تاسو فرنٹ چ ولاړ موږ پارټي په ولاړو یا موږ به پنځوي وسه نور خبرو زونه دوست نن چې راغلیو تاسو سره ان شاء الله موږ اظهار دیتی مسلم لیگ نون طرف نه بلګرو طرف نه ان شاء الله علاقې وطن چې چیرې تاسو راجو ان شاء الله موږ به تاسو میزبانی حق تاسو سره به جانی مالی سیاسي هر هم ان شاء الله تاسو سره شانه بشانه سره ولاړ ان شاء الله او زه به اوس اجازه غواړم تاسو او د ضلع ټانک د ضلع د مسلم لیگ نون صدر داور کونډي صاحب چې درنې ته خطاب وکړلی موږ د ډیره شکریا ادا کوو.